اخته دواړه په غم یو مونږ زیات یو تر بله زخمی زخمی کابله د وخت اړمارانو ته برباد کړې څو ځله زخمی زخمی کابله هم ته له جنګه موړ شو او هم زه له جنګه موړ شوم دښمن مو نه مړېږي زمونږ په قسمت کې تشدد دی لا ځله زخمی زخمی په تا مین شوم د سرود په معنی ورسېدم زه د قلهو د درود په معنی ورسېدم د ابراهیم او د نمرود په معنی ورسېدم د هر زیان او د هر سود په معنی ورسېدم زه د بېخود او د خود په معنی ورسېدم د مشتري او تعرض په معنی ورسېدم ښه د وختونو په لمبو کې لوغړن شوم او زه چې په تا باندې مین شوم. ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې په پروګرام د غره لمن کې زه باچا خان ننګیال څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پروګرام د غره لمن کې مونږ ادبي خلک میلمه کوو هغه خلک چې هغه د ادب سره ناسته پاسته لري د ادب سره تعلق لري. نن د پښتونخوا مشهور شاعر عبید ملنګ صاحب او عبید ملنګ صاحب سره نن موږ چېرته میلاو شو. عبید ملنګ صاحب نن راغلی دی باجوړ ته دغه د میلمستیا موقع یې موږ له راکلې ده او نن شپه هم په باجوړ کې ده. د ټولو نه مخکې عبید ملنګ صاحب تاسو ته سلامونه وایو د دغه باجوړ د خلکو د مینه میلمستیا خلوص دغه ته څه نظر لرئ یا د دغو شکریا په کوم الفاظو ادا کوئ؟ ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ باچا خان ننګیاله او دغه نورو ملګرو ریاض بای دوی موږ له میلمستیا راکړه دوی موږ له مینه راکړه. تاسو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ ښاد اوسئ او دا زموږ خپل د کور په شانتې ګڼو. موږ چې کله غواړو موږ راتلی شو دا زموږ یو کور دی یو قسم له. نو ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې او ستاسو د دې زیات ډېره مننه. عبید ملنګ صاحب ډېر خلک تاسو پیژني خو ستاسو د خپلې خولې نه تعارف تاسو په خپله وکړئ چې عبید ملنګ څوک دی څه کار کوي د کوم ځای دی؟ ښه جی زما پیژنګلو لنډه داسې ده چې زما نوم عبید دی ملنګ مې تخلص دی. مطلب په ادبي دنیا کې ما خلک د عبید ملنګ په نوم باندې پیژني. زه یم د دیر میدان اوسېدونکی او کار څه کوم نو کار چې کوم دی نو زه استاد یم. مطلب ماشومانو ته زده کړه کوم په سکول کې. عبید ملنګ صاحب ستاسو زندگی تاسو خو شاعري د ډېر ټایم نه کوئ په سټارټ په څه دغه وخت کې شهرت نه و جی جی اوس څه ټیم کېږي چې شهرت شته دی نو دغه شهرت چې نه و هغه ټیم څنګه دی اوس چې شهرت دی عزت دی مقام دی دغه دواړه ټیمونه ته په کوم لحاظ سره کمپیر کوئ یا څه ویل غواړئ؟ یوه خبره کومه چې پښتانه چا له اول مینه نه ورکوي خو چې مینه ور ورکوي نو بلکل یې بیا وله په سپېږمو راوباسي. بیا سړی نه شي کنټرولولی چې اوس څه چل وکړم. نو ټیک د شهرت ښه څیز هم دی د وخت ضرورت دی خو که دا شهرت برقرار وساتلی شي نو هله راښه څیز دی. که برقرار ونه ساتلی شي نو مطلب زما په نظر کې شهرت دومره خبره نه ده. د پښتو دغه چې کوم دی نو زیات اهم دی زیات اړین دی چې د پښتو خدمت وشي پښتو ژوندی وساتلی شي ځکه چې همدې پښتو ته پهچان درکړی تا شهرت درکړی دی. نو زه یم چې د پښتو خدمت وشي نو دا به ډېره ښه خبرې. بله ستاسو نه شعرونه ډېر خلک اوري ډېرو مشاعرو له ځئ. نن به څه پوښتنې موږ داسې کوو چې هغه ستاسو د عامې زندګۍ دي. که دغه یو پوښتنه یا دغه یو سوال جواب راکړئ چې کوم شاعر تاسو خوښوئ که هغه په لرې پښتونخوا کې دی که هغه په بره پښتونخوا کې دی کوم شاعر نه تاسو متاثره وئ؟ یاره شعر خو زه هر ښه شعر خوښوم خو بله خبره ده چې د شاعر په حواله باندې خبره وکړم نو شاعر چې کوم دی کوم چې زه خپل استاد ګڼم هغه د پیر محمد کاروان صاحب چې د افغانستان سره تعلق ساتي او دویم زما ملګری چې د هغه د شعر نه زه ښه متاثر یم نن سبا کې. لکه مطلب استاد مې نه دی خو لکه بیا هم ملګرتیا کې دې هم تپوسونه کوو کله کله بلال فدا سرحدي صاحب دا دوه شاعران داسې دي چې لکه دا زما خوښ شاعران دي. دا بله یوه پوښتنه دا لرمه چې تا دغه شاعران په ټوله پښتونخوا ګرده پښتونخوا کې ګرځي راګرځي هر ځای له ځي روزانه ځي دغه باجوړ طرف ته دغه شاعرانو روح کم دی څه وجه کیدای شي دعوت څوک نه درکوي یا تاسو خپل دلچسپي نه لرئ؟ اصل کې داسې خبره ده چې په باجوړ کې واقع خبره ده ادبي هلې ځلې ډېرې کمې دي بلکې د نش برابر دي. یو خبره خو زما په ذهن کې دا هم کیدای شي چې دلته دا جنګ ځپلې علاقه ده دا وجه هم کیدای شي. دویم نمبر خبره ده چې دا خلک د ادب سره ناشنا دي یا قصدن داسې کوي. زه وایم چې یاره په باجوړ کې په دیر کې هم داسې ډېر کم دی چې یاره داسې هم مشاعرې را جوړې شي که نه که د دې په ځای باندې یاره څوک بل به چمتي ناشنا قسم پروګرام کوي دا کوي د دې په ځای کې شاعران راوستی شي. شاعران لا ځکه د پښتو خدمت کوي او مطلب دا دی چې څه بې دلاله چې کوي نه شو ویلی بهرحال دا سړی خپل نظر دی خو زه وایم چې یاره د پښتو وایو د پښتو خدمت کوي باید چې هغه
مطلب دا دی چې مینه ور ورکړی شي. شاعر به نور د چا نه څه نه غواړي، داد غواړي، مینه غواړي، سپورټ غواړي، نو چې دغه ور ورکړی شي ډېره مننه به. بله شاعر چې شاعري کوي نو هغه یو کتاب ته اراده یې دغه د هغوی یو ارمان ستاسو په دغه ټیم کې د کتاب لیکلو څه اراده شته که اراده هم نشته؟ یاره بلکل اوس مې اراده شته دی چې زه کتاب چاپ کړم او کتاب په دغه نوم باندې چاپ کړم چې زه اوس یو خاموش شعر یم. انشاءالله ډېر زر ده چې دا هم چاپ ته وسپارم. ته دواړه په غم یو مونږ زیات یو تر بله، زخمی زخمی کابله د وخت اړمارانو ته برباد کړې څو ځله. زخمی زخمی کابله هم ته له جنګه موړ شوې او هم زه له جنګه موړ شوم، دښمن مو نه مړېږي زمونږ په قسمت کې تشدد دی لا ځله. زخمی زخمی کابله د وخت د چړو لاندې هم ساګانې د ژوند اخلو، په ژوند باندې میون یو خو ژوند مو رسېدلی بې تدبیره تر اجله. زخمی زخمی کابله د هر فرعون زما په سر لوړی باندې نظر دی، برباد برباد مې غواړي ستا هر اتلې ملک و بې اصلې شوې بې اتله. زخمی زخمی کابله عبید یما ملنګ یمه خو دغه وخت مې رسي، عبید یما ملنګ یمه خو دغه وس مې رسي چې حق عکاسي وکړم ستا درد مې ور بیان کړو تر لفظونو تر غزله. زخمی زخمی کابله تا باندې مین شوم ما ځان ولیدو، ما د خپل فکر په جانان کې هم جانان ولیدو، ما پکې یاد ولیدو، ما پکې ارمان ولیدو، د خپلو سترګو نه د اوښکو مې باران ولیدو، ما پکې درد ولیدو، ما پکې درمان ولیدو، ما پکې خپل تار تار ریخې ریخې ګریوان ولیدو. بس لنډه دا چې زه د عمر ارمانجن شوم او زه چې په تا باندې مین شوم، په تا مین شوم د سرود په معنی ورسېدم، زه د قلهو او د درود په معنی ورسېدم، د ابراهیم او د نمرود په معنی ورسېدم، د هر زیان او د هر سود په معنی ورسېدم، زه د بېخود او د خود په معنی ورسېدم، د مشتري او تعرض په معنی ورسېدم. ښه د وختونو په لمبو کې لوغړن شوم او زه چې په تا باندې مین شوم، چې په تا باندې مین شوم بدنام شوم د ژوند په هره فلسفه کې زه ناکام شوم، بیا په تبلیغ کې لاړم، بیا پکې امام شوم، دا پکې هم وشوه چې زه پکې د قام شوم، چې زه د قام شوم نو ښه پکې تمام شوم، تر دې چې زه پکې په دارم سریام شوم. جانانه ځکه د پار کردار شکمن شوم، زه چې په تا باندې مین شوم، زه چې په تا باندې مین شوم، شاعر شوم، زه د هر دهر د مین سره په ویر شوم، د ډېرو خلکو په ذهنونو کې کافر شوم، خو داسې هم وشوه د ډېرو خلکو پیر شوم، بیا د غمونو په زغملو کې ماهر شوم. بس لنډه دا چې زه د قام د خوب تابع شوم، حساس د زمانې په غم غمجن شوم او زه چې په تا باندې مین شوم، زه چې په تا باندې مین شوم پنکار شوم، د خپل احساس په زولنو کې راحصار شوم، بېسیاره خور شوم، بېسیاره ځکه خوار شوم، د خپل ژوندي ضمیر د هر خوا ذمهوار شوم. قرار چې نه شوم نو له هر څه نه قرار شوم، د ژوند په هر پړاو د لویو ستونزو ښکار شوم، ځکه ملنګ شوم نو ښه پکې شتمن شوم او زه چې په تا باندې